دا د ښځو د لاسي او کرنیزو توکو نندارتون د 2 ورځو لپاره د کندهار په عینو مینې کې جوړ شوی چې کروندګرو پکښې د خپلو مځکو تازه وچې میوې، سبزیجات او نور محصولات ایښي. په نندارتون کې افغان میرمنو هم خپل لاسي تولیدات او صنایع نندارې ته وړاندې کړي. موږ اساسي هدف دا دی چې په اقتصادي برخه کې موږ خودکفا شوي یو او ترڅنګ یې د خپلو لاسي صنایعو او داخلي تولیداتو ته مو نور انکشاف ورکړی. د دې نندارتون ګډونوال وایي له دې لارې به کروندګرو او ښځو ته د بازار موندنې زمینه برابره سي او په اقتصادي برخه کې به پرمختګ وکړي. دا به چې اول ځل دی دلته په کندهار کې دا جوړ شوی دی، خو چې په میاشت جوړ شي ډېر به ښه وي. ولې داسې دی چې زموږ محصولات داسې دي چې په 3 میاشتې کې تقریبا مطلب دغه کوي. بعضې اوس موږ داسې ډېر شیان موږ تولید کړي دي چې هغه اوس موسم یې نه دی نه لرو. په ورته وخت کې دغه نندارتون ته راغلي کروندګر او د لاسي صنایعو کارګر وایي کلونه کېږي چې د کرنیزو او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. د تولیداتو کیفیت یې لوړ خو بازار نه لري. کله موږ نن سهار رالو د نندارتون کې هر شی یعنې موږ ته نن نوی معلومېدي. هغه په دې خاطر چې په کندهار کې داسې نندارتونه نشته، نه جوړ شوي دي. دا باید دا نندارتونه په کال کې 3 وارې 2 وارې حتما جوړ شي چې د خلک ورته راسي او خپل معلومات دې ترلاسه کړي. کلونه کېږي افغان صنعتکاران او کروندګر خپلو تولیداتو ته د بازار د نشتون له امله شکایت کوي، خو د چارواکو غبرګون یوازې تر څو تکراري ژمنو محدود پاتې شوی.